ګیس ته نه غواړو بجلی ته نه غواړو لارګای ته نه غواړو صرف ته موږ له اوبو مساله ده موږ له حل د اوبو مسله حل کوي چې د بجلی مسله د ګیس مسله دا به موږ داسې کوو د کیکر به موږ به چې کوم د خپل ژوند تیرو موږ به چې کوم د کور له ګاډۍ نه بوزو پیدل بزو په روډ باندې به نه ځو خو موږ له د اوبو مسله حل قسم دی کله به راشي ورچاکار به د کم هغو سره به یوه انټرویو وکړي هغه غریبان وړه وړه ماشومان موږ په 5000 روپیا باندې ټینکۍ راولو د اوبو والا خیبر خلک یو ډېر غیرتي قوم دی تاسو به د دوی غیرت کتلی چې څو ورځې خیبر کې کومه جرګه وه هغوی له څومره مینه ورکړه او د هغې خلکو څومره خواهشات یې پوره کړه په خپلو حجرې ورله خالي کړي قسم په الله داسې کس مې پکې هم کتلی دی چې په خپله په خیمه کې ژوند کوي خپل کور او خپله حجرې چې پر وقف کړی بیا وړه وړه ماشومان یې موږ نه اول یې موږ نه د بر کلي دي قسم په الهي چې هغه وې راغلی تاج محمد په خپل اندې وې راغلی چې ټویل ورته وایم والله کې والی دی ډیرو ملګرو ته به دا پته هم وي چې زین افرید په کومه علاقه کې ژوند کوي نو هغې ته خیبر ویلی شي جي او خیبر کې بیا داسې سهولت نشته دی زین افرید ته مې ووایي چې یاره ته فارغ وي په کور کې ناست وې څه کوې چې کله اوبه راوړم او کله چې کوم دی کیکر وم او کله څه کوم کله څه کوم نو زین افرید سره په دې هکله هم خبرې کوو یقینا د چې ډېر خلک به د وډونو په وخت کې تاسو له راشي چې یاره موږ درله کوهي وو موږ درله روډونه کوو خو د زین افرید کور له ځایه پرې راتلی هم ټول په خوړ کې روډ ورغلی دی د هغې په هکله مو د دوی د ځای په هکله ورسره خبره کوم زیره څه مصروفیت دي تا خو وختي راته وویل چې یاره لرګي وم اوبه راوړم دا څه کیسه والله بس د اوبو ډېر سخت تکلیف دی موږ په علاقه باندې چې څومره د اوبو تکلیف دی ګوره ټول ایمینګان دلته چې بس وټونه شروع شي بس مونږ کلي لا خلک منډې راوغي وټ پسې وغو بیا نه وټ پسې وغو بس بیا خولي په موبایل کې ګوري چې نه غدا دلته ناست پوه شئ نه قسم کوي هیڅ شی هم نه دی کړی مونږ له قسم کې هیڅ شی کړی دی اوبه به سره راوړو لکه ګیس بجلی ته نه غواړو خو صرف اوبو مساله ډېره ده بجلی په ځای به تاسو د لرګي استعمال کوئ د کیکر استعمال به کوئ بالکل اول په خپله باندې مونږ لږ ځمکه شته دی هغه کې به څومره کیکر شي په خپله باندې واغم پوه شوې خو د ګیس نه هم ګزاره شي بجلی نه هم ګزاره شي اوبو نه نشي اوبو نه په دا وجه نشي چې وړه وړه ماشومان یې موږ نه اول یې موږ نه د بر کلي دي قسم په الهي چې هغه وې راغلی تاج محمد په خپل اندې وې راغلی چې ټویل ورته وایم والله کې والی دی اور تاسو چا له ورکوو شفیق شیر له ورکوو بالکل شفیق شیر له ورکوو تاج محمد له ورکوو موږ یې چې مړه کله خو به یو پروګرام راشي چې یاره مثال کې ټویل هغه خو چې هر چا له هم وټ ورکړی چې څوک راغلي دي پی ټي آی له هم ورکړی شفیق شیر دو له هم ورکړی ګیس ته نه غواړو بجلی ته نه غواړو لارګای ته نه غواړو صرف ته موږ له اوبو مساله ده موږ له حل کې دا مسله صرف ستاسو ټول خیبر کې چې ستاسو ایریا کې کم خلک دي د ټولو دا مسله موږ نه بار کلي دي بار قسم دی کله به راشي ورچاکار به د کم هغو سره به یوه انټرویو وکړي هغه غریبان وړه وړه ماشومان موږ په 5000 روپیا باندې ټینکۍ راولو د اوبو والا تاسو سوچ کې چې میاشت کې څو ټینکۍ راولو میاشت کې دریم راولو څلورم راولو پنځم راولو روډ څه حساب زه خو په ورځ رغلی وم روډ خو بس مغه زوړ روډ دی روډ غوښتنه انتې نه کوو اوبو مساله ده راله حال کې هیڅ شی انتې نه غواړو اوبو مساله ده راله حال کې بس که هر یو که پی ټي آی ولی که جماعت اسلامي ولی که شفیق شیر دوی خو خاص کر پی ټي آی کسان موږ حجرې له راغلي دي اچھا جګل صاحب او د دې سره جان فیملی چې کوم ملک کاشف دی د دوی د زین افرید اواز مې ورته کېښود یقینا ده چې هلته به داسې خلک هم وي د زین افرید نه علاوه چې هغوی زنانه به وځي زین افرید خیبر خلک یو ډېر غیرتي قوم دی تاسو به د دوی غیرت کتلی چې څو ورځې خیبر کې کومه جرګه وه هغوی له څومره مینه ورکړه او د هغې خلکو څومره خواهشات یې پوره کړه په خپلو حجرې ورله خالي کړي قسم په الله داسې کس مې پکې هم کتلی دی چې په خپله په خیمه کې ژوند کوي خپل کور او خپله حجرې چې کوم دی د خیبر هغه جرګې خلکو ته سپارلي وه خپل کور یې د خیبر خلکو دپاره وقف کړی بیا ملک نصیر صاحب دله هم یو خواهش کوم چې یاره د زین افرید دا ویډیو به تاسو ته هم زه باقاعده په واتساپ پې لینک در ولېږم چې پلیز د دوی سره ودرېږئ تاسو د جرګې دپاره دومره هلې ځلې کوئ نو داسې یو کورنۍ خپل خیبر کې لږ کار وکړه او دوی له د اوبو مسله حل کوئ چې د بجلي مسله د ګیس مسله دا به موږ داسې کوو د کیکر به وو موږ به چې کوم د خپل ژوند تیرو موږ به چې کوم د کور له ګاډۍ نه بوزو پیدل به ځو په روډ باندې به نه ځو خو موږ له د اوبو مسله حل کړه ځکه چې ډېر سخت په تکلیف کې دي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د الله په امان